زخمی شرمګاه سره د حکومت له خاصې شاګردانو وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګټن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوري نشان ووهئ. مننه. د زخمي شرمګاه سره یا د حیض په وخت کې د هغې زنانه سره یا د هغې مېرمنې سره چې وخت یې د میاشتنۍ پوره وي څنګه کوروالی وکړو. لکه څنګه چې تاسو به داسې ډېر خلک وي چې اکثره دغه وخت نه پېژني او په دغه وخت یې سکس یا کوروالی کوي. اکثره زنانه یې هم نه پېژني او اکثره نارینه یې هم نه پېژني چې دا د زنانه لپاره تر ټولو تاواني کار دی. کومې زنانه چې دغه کار د حیض په وخت کې کوي نو دا تر ټولو ظلم دی، او هغه زنانه چې دغه کار وکړي نو د مثانې په منځ کې زخم پیدا کېږي چې دغه زخم بیا د هر ډول مرضونو لامل ګرځېږي. نو د دې لپاره باید ترېنه دغسې وخت کې ډډه یا مخنیوی وکړو. نو که بیا هم تاسو ته خو زه داسې توصیه کوم چې لومړی خو په دغسې ټیم کې هېڅکله کوروالی یا سیکس مه کوئ. که بیا هم ستاسو زړه طاقت نه کوي او صبر نه کوي نو بیا کولی شئ د ښځې په ورنونو یا هم په هغه ځای کې چې د مېرمنې د ګناټونو لاندې وي خپل ځان د خپل شهوت پوره کړئ. نو لومړی خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې هېڅ د ضرورت وخت نه دی، ځکه تاسو 2 ورځې یا 3 ورځې صبر وکړئ او بیا له هغه وروسته تاسو مېرمنې سره کوروالی وکړئ چې هغه ټیم تاسو تر ټولو ګټور دی، ځکه په هغه وخت کې حمل هم مېرمن ډېر زر اخلي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې لومړی خو صبر وکړئ او که بیا صبر نشئ کولی نو کولی شئ د مېرمنې په ورنونو کې خپل ځان خلاص او انزال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.